پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي له متخصص بشري ځواک د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کار واخیستل شي. مخکنی ولسمشر اشرف غني وایي په افغانستان کې د ډاډ او رښتینې سولې رامنځته کولو ته اړتیا ده. نوموړي په تازه خپاره کړي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د راوستلو په موخه یو ملي بحث ته اړتیا ده چې ټول افغانان د یو باثباته هیواد د جوړولو لپاره پکې خپل نظریات شریک کړي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د حکومت ملي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا ده او تر هغه چې ملي مشروعیت نه وي رامنځته شوی نړیوال مشروعیت رامنځته کېدل ګران کړی ده. مخکنی ولسمشر اشرف غني همداراز ټینګار کړی چې په افغانستان کې اقتصادي خوځښت ته اړتیا ده او په خبره یې دغه هیواد باید نور د بشردوستانه مرستو مستعمره نه وي بلکې یو ډاډ د رامنځته کړل شي چې د افغانستان خلک په کار بوخت شي، پانګونه وشي او افغانستان له اوسني ناوړه اقتصادي وضعیته وژغورل شي. د ده په خبره په افغانستان کې دمګړۍ د اقتصادي ودې لپاره امنیت رامنځته شوی دی. نو اوسني حکومت ته پکار ده چې نوو فکرونو، متخصصینو او په کار پوه خلکو ته د فعالیت زمینه برابره کړي څو میلیونونه افغانان په کار بوخت شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې یو دایمي ډاډ ته اړتیا ده څو هر افغان ډاډه شي چې په هیواد کې شتمني، شخصیت، فکر، پانګونه او هر څه خوندي دي. اشرف غني زیاته کړي که نوی حکومت د متخصصو شخصیتونو پلانونو ته ارزښت ورکړي نو د افغانستان صادرات او تولیدات به څو برابره شي. د نن ورځې خبر تر اندیزه او د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.